Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. شهداء ختم نبوت، مبلغين ختم نبوت، محافظين ختم نبوت، علماء ختم نبوت، علماء ختم نبوت، مصنفين ختم نبوت. نعرہ تکبیر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا الله پاک بشمیر نعمتونه دي. پدې بشمیر نعمتونو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډېر لوی نعمت ته الله موږ او تاسو ته راکړی دی. دا مخلوق د هدایت دپاره الله د پیغمبرانو سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه شروع کړله او آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت ابتدا هم شته او انتها هم شته. داسې نه چې بس مسلسل به روانه وي دا به نه ختمیږي بلکې شروع د آدم علیه السلام نه وشوله او ختم په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. تمام پیغمبرانو ته الله ښکلي صفتونه ورکړي دي. صفتونه د کمال پیغمبرانو ته الله ورکړي دي او صفتونه د نقصان نه الله پاک ساتلي دي. ځکه چې هر پیغمبر خپل قوم دپاره یو نمونه او سمپل دی. الله مخلوق ته ښایي چې ما دا پیغمبر درولېږه ده ته وګوره چې دې څنګه دی دقسې ځان جوړ کړې. نو نمونه او سمپل کې چې عیب وي نو بیا به دا ټول خلک خراب شي. نو الله ټول پیغمبران ښکلي رالیږلي دي. هر پیغمبر ښکلی دی او هر قسمه خوبۍ پکې شته. خصوصا زمون پیغمبر علیه السلام ته د تمامو پیغمبرانو هغه معجزې او خوبۍ او کمالات هم را جمع شوي دي او د هغې نه علاوه نورې خوبۍ او کمالات هم الله ورکړي دي. حسن او جمال زمونږ د پیغمبر علیه السلام د تمام مخلوق نه زیات دی. د یوسف علیه السلام حسن قرآن کې حدیث کې تاریخ کې شته و د یوسف علیه السلام حسن ټول ښکارو نو بس د مصر خلک راتللو د مخ په نندارو. زمونږ پیغمبر علیه السلام حسن او جمال د یوسف علیه السلام د حسن ډېر زیات دی و فرق دومره دی چې د یوسف علیه السلام حسن ټول الله ښکاره کړی او زمونږ د پیغمبر علیه السلام حسن باندې لږه غوندې پرده اچولې ده. که دا پرده یې نه وه اچولې د ټولې دنیا خلک به راتلل نو د ښکلې مخ مبارک په ننداره به او د دنیا ټکر به هم چا نه کوو. نو الله نظام چلول غواړي نو هسې لږه غوندې پرده یې پرې واچوله چې هر څوک به یې نه ویني. نو ابو جهل ابو لهب د یوې محلې خلک دي. روزانه مخامخ کېږي خو د زړه په سترګو یې لیدلې نه دی نو ایمان یې پرې نه دی راوړی او صحابه کرامو د زړه په سترګو
لیدلې دي ایمان یې پرې راوړی او د مال سر نه پې ورتېر دي جبرائیل علیه السلام ته الله یو ډیوټي ورکړی چې 1,24,000 پیغمبرانو سره ملاقات شوی دی او دا ټول پیغمبرانو ښکلي وو نو جبرائیل علیه السلام یو ځل زموږ پیغمبر علیه السلام ته د الله محبوبه د دنیا کې هر طرف ته تللی ما شمال جنوب مشرق مغرب مې کتلی دی او ډېر ښکلي خلک مې لیدلي خو ته پکې د ټولو نه زیات ښکلي نو حسن او جمال د پیغمبر علیه السلام د هر چا نه زیات و او عقل فکر هم پیغمبر علیه السلام ته الله د ټول مخلوق نه زیات ورکړی دی امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی وی عقل که 1,00,000 حصې شي نو 90,000 حصې د عقل یوازې زموږ پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړي دي نو په لاک کې 10,000 پاتې شوي نو په دې 10,000 کې 9,000 حصې باقي مانده ټولو پیغمبرانو ته په شریکه دغه الله ورکړي دي نو بیا 1000 پاتې شوي نو په 1000 کې 900 حصې د عقل صحابه کرامو ته الله ورکړي دي نو 100 پاتې شوي په دې 100 کې 90 حصې علماء دین او بزرگان دین ته الله ورکړي دي 10 پاتې شوي په دې 10 کې 9 حصې عام مسلمانانو ته الله ورکړي دي الله کې صرف یوه حصه پاتې شوه ټولې دنیا کافرو ته په شرک باندې په لاک کې یوه حصه او زموږ پیغمبر علیه السلام ته 90,000 حصې د عقل الله ورکړي دي او طاقت او قوت هم الله ډېر ورکړی دی زموږ پیغمبر علیه السلام کې د 4,000 پهلوانانو طاقت و 4,000 پهلوانان په دې عربو کې یو پهلوان او جا به اوښ حلال که نو دا کچه سرمن په ځمکه به پرته و نو ده به پې خپه کېښود زما د خپې لاندې دا سرمن خو دې څوک وخوځوي نو 10 کسان به لګېدلي یو خوا بل خوا به هغه سرمن راښکه ټوټه به شوه خو د ده د قدم لاندې سرمن به چا ازاده نه کړې شوه نو دغه پهلوان راغی پیغمبر علیه السلام ته وی ما له په کبډي راشه که ما را وپرځولې نو د پیغمبرۍ نوم به نالې او که زه دې را وپرځولو نو زه په تا ایمان راوړم پیغمبر علیه السلام وی را میدان ته شه ګڼ صحابه کرام راغلي وی د الله محبوبه دا ډېره بېادبي ده چې موږ یو ته په کبډي ورځئ ته اړخ ته شه موږ به وله په کبډي ورشو هر صحابي راځي موږ ورځو ته مه ورځه پیغمبر علیه السلام ورته یا لکه چیلنج خو یې ماله راکړی دی که نه وی خیر موږ به ورشو وی نه یا لکه ایمان به په تاسو راوړي که په ما وی په تا وی چې ایمان په ما راوړي او چیلنج ماله راکړي خو زه به ورشم نو صحابه کرام یې اړخ ته کړل او پیغمبر علیه السلام میدان ته ور ووته او لږ ساعت پسې پهلوان په ځمکه راخلاص کړو نو هغه چې پاڅېده نو وی خپه مې ښویېدلې وه ته یو ځل بیا راشه نو پیغمبر علیه السلام بیا ورغی نو راخلاص یې کړ چې پرېښود نو پاڅېده وی شا مې نه ده لګېدلې ته یو ځل بیا راشه نو په درېیم ځل چې ورغی او راخلاص یې کړ نو د پاسه یې پې لاس ایښی وی خپه خو دې نه ده ښویېدلې وی نه وی شا دې لګېدلې وی د پاسه سړی پاڅېده او کلمه یې وویله مسلمان شو زمانږ د چارسدې مولانا فضل ربی معدن صاحب اشعارو کې وی یو مشرک پهلوان وی نبی سلطان ته ځان به نیسې نن زما طاقت او توان ته که مې پړ کړلې دا خپل دین به پرېږدې ته او که دې پړ کړم اقدم غاړه به ایمان ته نو حضرت وویل بسم الله راځه تیار یم او زه ولاړ یم د اسلام خدمت هر شان ته نو اصحابو ورته وی چې غلامان شته سرکار څه دپاره وځي بیا میدان ته نو حضرت نه منله شلو ورته غاړه او په 3 ځلې پهلوان را پړ که ځان ته نو پهلوان وی خدایي زور در سره دی او زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته نو پهلوان زر کلمه ووی معدنه سر یې ټیټ که د کوڼیانو پهلوان ته نو طاقت الله ورکړو د 4,000 پهلوانانو عمره طاقت پکې و عقل فکر ولا هم الله زیات ورکړو او
کتاب یې وله ورکړی دی قرآن نو داسې کتاب یې ورکړی چې د دې مثل بل شته دی نه او دا ټوله دنیا که راجمع شي او د قرآن مثل څوک جوړول غواړي نو د قرآن مثل جوړولی نه شي نو دې ته وایي معجز عاجز کوونکی نو قرآن یو زنده معجزه ده تر قیامته به چلیږي نو هر صفت د پیغمبر علیه السلام کامل نو پیغمبري چې ورکوله نو هغه یې موله کامله ورکړله پخواني پیغمبران داسې وو چې د یو علاقې دپاره به یو پیغمبر و بلې علاقې دپاره به بل پیغمبر و او څه داسې وو چې د یو زمانې دپاره یو پیغمبر او بلې زمانې له بل پیغمبر خو زمونږ پیغمبر علیه السلام د تمام دنیا تر قیامت د ټولو دپاره یو پیغمبر دی بل پیغمبر به نه راځي نو ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه خاتم النبیین یم او ما نه پس به بل څوک نه راځي او دا دوه ګوتې مبارکې پیغمبر علیه السلام یو ځای کې انا والساعة کهاتین زه او قیامت دقسې یو لکه دا دوه ګوتې چې یو ځای دي نو دا مسواکه ګوته دا منځنۍ ګوته د دې منځ کې بله ګوته نشته نو د پیغمبر علیه السلام نه وروسته قیامته پورې بل پیغمبر نشته او د دوه ګوتو منځ کې که چېرته یو بله ګوته پیدا شي نو ډاکټر له به ځي چې اپریشن وکړه دا کټ کا نو د پیغمبر علیه السلام نه وروسته که چېرته څوک پیدا شوي نو امت والا اپریشن کړی دی په وخت یې ځای ته رسولي دي نو تر قیامته بل پیغمبر راتلونکي نشته یو انګریز یو جج و چې هغه قادیاني و نو علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه سره ملاقات شوی نو هغه قادیاني جج وی مولانا دا نبوت څه شی دی هغه ورته نبوت یو اعلی منصب دی او په مخلوق کې چې الله کم بنده ډېر خوښ شي نو هغه له نبوت ورکوي نو افغاني صاحب به نور وضاحت کوو نو دا جج ورته وایي چې دا دومره ښه شی دی نو دا ښه شي باندې دا تاسو پابندي ولې لګوئ چې ختم نبوت ختم نبوت ښه شي عام کول غواړي نو دا پیغمبري دومره پکار ده چې هره محله کې د یو پیغمبر وي هر کلی کې هر محله کې یو پیغمبر نو دا دومره ښه شی تا پې پابندي لګوله ختم نبوت افغاني صاحب وی دا خو شو دا سړی دی دته به اوس قرآن او حدیث څه پیش کومه خو زه د ده په ژبه کې جواب کومه دغه زمانه کې د 100 نوټ غټ نوټ و لکه اوس چې د 500 غټ نوټ دی نو افغاني صاحب د 100 نوټ راویسته وی صاحب دا شی څنګه دی وی دا خو ډېر ښه شی دی نو افغاني صاحب ورته چې ښه شی دی که نه نو که داسې یو پوټی عام کړم او په سپین کاغذ مهرونه لګوم او جوړوم خلکو له یې ورکړم د هر چا جیبونه به ډک شي نه مولانا وی دا کارونه کې وی دا ولې وی دا نوټ جعلي دی او جعلي نوټ د سوځولو دی او چې څوک یې جوړی هغه د سزا قابل دی دا دونه ښه شو ته پې پابندي لګې یا ولې نو جج ورته وی د نوټ د جوړولو اتارټي ګورنمنټ سره ده نو که بل چا جوړ که نه هغه جعلي دی جوړولو والا مجرم او نور د سوځولو دی نو دی ورته وایي دقسې د نبوت اتارټي الله سره ده الله چې څوک نبي که نه هغه اصلي پیغمبر او که بل چا جوړ که نه هغه جعلي نو څنګه چې جعلي نور د سوځولو دی داسې جعلي پیغمبر دی د سوځولو دی چې څوک یې منی جوړی هغه د قابل د سزا دی فبهت الذي کفر نو الله پیغمبر علیه السلام ته تمام خوبه او کمالات ورکړي دي او دې نه پس د بل پیغمبر د راتلو ضرورت نشته او که فرض که چا وی فلانې پیغمبر دی یا څوک وایي زه پیغمبر یم او یو مسلمان ورته ستا د پیغمبر څه دلیل دی ما ته دلیل وښیه دا سړی کافر شو ځکه چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی دې حدیث کې د دې بدبخته شک پیدا شو نو ځکه بل نه تپوس کوي تا د نبوت څه دلیل دی نو د بل چا نه به دلیل غواړې نه بېشکه دغه سړی کافر دی د ایمان نه خلاص دی په دنیا کې خو ډېر کافران شته نو د هغې نورو کافرانو خلاف موږ جلسه ولې نه کوو چې د قادیانانو خلاف جلسه کوو نو د دې نورو کافرو خلاف به هم جلسه وکړو خو چې ته ونه کړه نه هم د هندو خلاف وکړو نه هم د سیک وکړله نه هم د عیسایي وکړله بس یوازې د قادیاني خلاف جلسه کوو دې که څه چل دی
مثال په تور یو سړی په بازار کې شراب خرڅوي او غټ بورډ یې لګولی چې د شرابو دوکان هر مسلمان چې دې نوم ته دې بورډ ته وګوري نو نفرت یې پیدا شي دا خو د شرابو دوکان دی نو مسلمان ته نفرت کوي نږدې ولا نه ورځي دا دکاندار مجرم دی دې شراب خرڅوي خو سره خوا کې بل یو دکان دی هغه شراب خرڅوي خو هغه په د زمزم لیبل لګولی دی چې ما سره سوچه د زمزم اوبه دي دغه مجرم دی او دا مجرم دی د دې یو خلاف موږ چغه نه وایو خو چې دا کم شراب خرڅوي او د زمزم لیبل پې لګوي نو د ده خلاف تحریک د ده د دکان تس نس کول پکار دی ځکه دې د زمزم په نوم باندې مسلمان دوکه کوي شراب پسکي نو دا قادیانی مسلمان نه دی د مسلمان نوم پیش کوي نو د مسلمان په نوم باندې مسلمان دوکه کوي نو د دې وجې نه ټوله دنیا کې د دوی خلاف ځای په ځای تحریکونه شروع دي او دا جلسې جلوسونه کېږي چې زموږ ساده مسلمانان د دوی د حقیقت نه خبر شي او د دوی د فریب او د دوکې نه ځان بچ کړي نو دې وجې نه د ختم نبوت دا جلسې وي الله پاک د ستاسو دا محنت مشقت په خپل دربار کې قبول کړي او عقیدې اصلاح او حفاظت د الله د ټولو کړي او دا کم خلک چې بدبخت دي الله دې ورته هدایت وکړي او که هدایت یې نصیب کړي نو الله دې نیستونه دعاء كامل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا الله زمن د ټولو په حال باندې رحم کرم وکړي ګناه خطا باندې قلم د عفو راکاږي تر اوسه پورې چې څومره ګناهونه شوي یا الله دا ټول ګناهونه راته معاف کړي آینده د نیک عمل توفیق راکړي او د بدو عملونو نه وساتي بیمارانو ته هم دعا کوي چې هر څومره مسلمانان هر قسمه بیماری کې مبتلا دي ظاهري باطني روحاني جسماني یا الله ټولو له صحت ورکړي د نیک عمل لپاره ټول روغ جوړ کړي کوم چې وفات دي الله ویې بخښي قبرونه د جنت باغچې کې مرګ نه خلاصي نشته موږ به ټول مرو یا الله د ځنکدن د سختونو د قبر د عذاب نه ټولو ته نجات نصیب کړي د حاضر مجلس په زړه کې ډېر مرادونه او مقصدونه دي الله تا ته معلوم دي ته حاجت روا مشکل کشای د دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیبي خزانو نه ترسره کړي د ختم نبوت په دې جلسه کې چې څومره ملګري شامل شوي دي هر قسمه تعاون امداد یې کړی دی الله دې ول دنیا او آخرت کې ډېر خیر او بدلې ورکړي د ټولو د ایمان او د عقیدې الله دې حفاظت وکړي د ختم نبوت د عقیده الله دې محفوظ ساتي څوک چې د دې خلاف دي الله دې ورته هدایت وکړي او که هدایت یې نصیبه کړي نو الله دې نیست و نابود کړي د خپل ملک ته دعا کوي چې الله پاک پکې امن او امان راولي د شرونه فتنې فسادونه ته الله پاک لري کړي پاکستان کې خصوصا نور اسلامي وطنونو کې عموما یا الله اسلامي نظام راولي اسلامي نظام راتلو لار کې کوم رکاوټونه او خنډان وي یا الله دا رکاوټونه دا خنډان ختم کړي د دعا په چل پوي ګناه خو چې کم خیر او برکت پیغمبر علیه السلام غوښتي دی یا الله دغه خیر او برکت موږ ټولو ته نصیب کی او د کم شر نه پیغمبر علیه السلام پناه غوښتې ده یا الله د هغې شرونو نه پناه را نصیب کړي خدای پاک اخر وخت کې زموږ په ژبه دا کلمه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول دوحا Islamic Sound System رابطہ نمبر 0300 5949 296